د تورخم دروازې تړل کېدو ته د افغان سوداګرو غبرګونونه. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. د تورخم دروازه له تېرې شپې راهیسې د بار وړونکو موټرو د تګ راتګ په مخ تړل شوې ده. یو شمېر افغان او پاکستاني رسنیو د تورخم دروازې د بندېدو لامل له موټر چلوونکو د پاسپورټ او ویزو غوښتل یاد کړي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د ننګرهار ولایت د سیمه ییزو چارواکو په حواله دا خبره کړې او زیاته کړې چې د دروازه د یادې ستونزې له امله له پرون سهار راهیسې تړل شوې ده. پاکستاني رسنیو د دنیا نیوز هم دا خبره په همدې ډول خپور کړی دی، خو پاکستاني لوري ته د سوداګرو یوه استازي ایمل شینواري ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت افغان موټر چلوونکو ته یوازې د پاسپورټ لرلو شرط ایښی دی او د په خبره د ویزو درلودل مهم نه دي. شینواری وایي بېګا له 10 بجو راهیسې تر اوسه چې د غرمې 1 بجه ده دروازه بنده ده. د افغانستان له لوري چې کومې موټرې راځي له دوی څخه ویزه نه غواړي، یوازې ترې پاسپورټ غواړي چې وخت یې ختم نه وي او له دې خوا چې کومې موټرې ځي هغه د افغانستان حکومت بندي کړي. اوس مهال دروازه بنده ده. د تازه میوو یو شمېر افغان سوداګر هم دروازې پر تړل کېدو اندېښمن دي او وایي که ژر تر ژره خلاصه نشي په موټرو کې بار تازه میوې به خرابې شي. حاجي یمن چې سوداګر دی او تورخم دروازه کې پر تازه میوو بار 2 موټرې ولاړې دي، ازادي راډیو ته وویل زموږ خپلې موټرې هم په تورخم کې ولاړې دي، که دا خپل وخت ته ونه رسیږي ډېر لوی زیان دی. یو خو ګمرکي محصول موږ باندې ډېر زیات دی، په میوو باندې بیا چې د هلته ایثار شي او د خوا راشي بیا دا محصول نشي پوره کېدلی، کرایه لوړه ده.